غاښونه څنګه سپین او ښه وساتو؟ هر څوک غواړي چې غاښونه یې ښکلي او سپین وي، ځکه پاک او سپین غاښونه پر ځان باور ډیروي او د خبرو کولو پر مهال انسان پر ځان ویاړي او نورو ته هم ښه ښکاري. که مو غاښونه سم او پاک نه وي، نو په آرامتیا سره د بل چا په مخ کې خبرې نشئ کولای، ځکه ستاسو په دې ویریږئ چې داسې نه مخامخ لوري ستاسو غاښونو ته پام شي. دلته مو څو اسانه لارې چارې درته ښودلې دي چې په عملي کولو سره یې کولای شئ ښکلي او سپین غاښونه ولرئ. اول، له سوډا څخه ګټه واخلئ. سوډا د غاښونو د کریمو په څیر کار ورکوي. له ویرې پرته یوه کاچوغه سوډا له اوبو سره ګډه کړئ او خپل غاښونه پرې ومینځئ. دویم، ځمکنی توتان وخورئ. که فکر کوئ چې د ځمکنیو توتانو سور رنګ به مو د غاښونو رنګ هم سور کړي، نو تېروتلي یاست. په ځمکنیو توتانو کې شته مالیک اسید چې یو ډول پاکوونکې ماده ده چې د غاښونو د سپینوالي او پاکوالي لامل کیږي. دریم، مڼې وخورئ. مڼه نه یوازې دا چې د بدن لپاره ګټوره ده، بلکې غاښونه هم پاکوي او ځانګړې ځلا او ښکلا ورکوي. اوبه. څلورم، اوبه او یا شیدې وڅښئ. په شیدو کې شته کلسیم د غاښونو د پیاوړتیا لامل کیږي. پر دې سربیره شیدې او اوبه هغه مایعات دي چې په وسیله یې غاښونه پاکیږي او ځلا پیدا کوي. پنځم، پنیر. بل هغه خواړه چې پر پیاوړتیا سربیره غاښونه سپینوي پنیر دی. پنیر او شیدې د غاښونو لپاره ډیره ګټه رسوي.